نن درته ډېر اهم عبادت صاحب، ډېر عظمت والا او ډېر اجر والا عبادت ده صاحب، چې هغه صلات تسبیح یو نفلي لمونځ دی. دا ډېر قدردان عبادت دی، دا ډېر اجر والا او عظمت والا عبادت دی. د دې په ذریعه الله سبحانه وتعالی د بنده ګناهونه معافوي. باید موږ دا عبادت کم از کم که په هفته کې نه وي په میاشت کې خو یو وارې وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام خپل اکا حضرت عباس رضی الله عنه او حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ته د دې عبادت ترغیب ورکړی دی. بار بار یې ورته ویل دا عبادت وکړه. روایت کې راځي، امام ابو داود رحم الله دا روایت نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته عجبه وینا کوي، وایي کاکا جانم زه تا ته یو قیمتي تحفه درکم، زه تا ته یو ډېر قدردانه ډالۍ وکم، زه تا ته یو داسې خصلت یا عمل وښیم چې د هغه په ذریعه باندې الله تا ته لس منفعته در رسي، لس ګټې در رسي. عباس رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې بالکل هو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې دا داسې عمل دی چې د دې عمل په کولو باندې الله سبحانه وتعالی د انسان مخکې او وروسته ټول ګناهونه معافوي، او نوي ګناهونه او زاړه ګناهونه په هیره چې سوي هغه ګناهونه او که قصدن سوي هغه ګناه چې سړی په خبر وي کړی وي یا په لا علمي کې سوي وي، او هغه ګناه که ګناه کبیره وي او که صغیره وي، د دغه عبادت په ذریعه الله سبحانه وتعالی ټول ګناهونه معافوي. دا ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام خپل کاکا جان ته یو تحفه کوي. دا د الله فضل دی چې دا تحفه در موږ پر هم را رسېدلې ده. الحمدلله دا عبادت موږ باید خامخا وکړو. خاص کر ځوانان خو الحمدلله که دا عبادت کوي فقط نیمه ګانټه په دې باندې لګېږي. په نیمه ګانټه کې انسان دا عبادت کولو باندې د انسان ګناهونه معافېږي. ګورئ د دې عبادت څومره فضیلت دی. یو فضیلت یې دا دی چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام د لوري یو تحفه ده، یو قیمتي ډالۍ ده. د دې تحفې او ډالۍ نه باید موږ کار واخلو، د دې قدرداني موږ وکړو. که په دنیا کې یو څوک چاته یو تحفه ورکړي، دا تحفه خاص کر چې بیا د یو غټ سړي د لوري، نو هغه هر چاته ښکاره کوي دا تحفه ما ته پلانکي راوړې ده، دا تحفه ما ته پلانکي راوړې ده. دا تحفه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوري ده. دا یو ډېر قیمتي تحفه او قیمتي ډالۍ ده. دا باید موږ فورا په ځان کې عملي کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اکا ته دا وایي چې ته دا عبادت کوه. په دې عبادت کې دوم فضیلت دا دی چې د دې عبادت په کولو باندې الله سبحانه وتعالی د بنده ګناهونه معافوي. او دریم فضیلت دا دی چې په دې عبادت کې یو کلمه ده چې دریمه کلمه ده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د دې ورد او د دې دعا ویل 300 وارې په دې عبادت کې راځي. دا دعا په حدیث کې د دې دعا ډېر زیات فضیلت راغلی دی. حاکم یو روایت نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک دغه کلمه وایي الله سبحانه وتعالی د دې کلمې په ویلو باندې په جنت کې یو درخت ورته راشته کوي. او هغه به څنګه درخت دی الله خبر دی. د دنیا یو غټه درخته، یو سایه‌داره درخته څومره خوند کوي چې سړی د ګرمۍ په وخت کې در دې لاندې کښېني. د جنت درخت خو نو بیا بله. مسلم شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا کلمه الله سبحانه وتعالی ته در ټولو کلمو زیات محبوبه کلمه ده. دا په صلات تسبیح کې موږ وایو. امام طبراني رحم الله یو روایت نقل کړی دی چې دا کلمه یو وارې ویلو باندې الله سبحانه وتعالی دومره اجر انسان ته ورکوي چې هغه به د احد د غره هم زیات وي. او بل روایت کې امام نسائی رحم الله لیکي چې کم کس دا کلمه وایي هغه به په انسانانو او مؤمنانو کې افضل ترینه مؤمن دی، افضل ترینه مؤمن دا یو دی. او بل روایت کې دا هم راځي چې څوک دا کلمه بار بار وایي الله سبحانه وتعالی د دې کلمې په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی د ده ګناهونه معافوي. امام ابو داود رحم الله لیکي که د چا قرآن نه زده، قرآن نسي ویلی، د هغه دپاره ښه بدل چې کوم دی دا کلمه ده. او دا کلمه موږ په دې لمانځه کې 300 وارې وایو. د دې لمانځه طریقه دا ډول ده چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل اکا ته وایي چې ته به د 4 رکعاتو نفل نیت وتړې، او
طریقه یې دوې طریقې دي خو افضله طریقه یې دا ده چې کله تا نیت وتړی سبحانه دې وویل 15 وارې به دا کلمه ووایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 وارې به دا وایه بیا به سورت وایه الحمدلله به وایه بیا به د هغه وروسته د رکوع ته د تګ در مخه بیا به 10 وارې دا په هغه ولاړه کې وایه او بیا چې کله رکوع ته ولاړې د رکوع تسبیحات یې وویل د رکوع د تسبیحات ویل وروسته په هغه رکوع کې به 10 وارې بیا دا تسبیحات ووایه دا کلمه به ووایه بیا چې کله تا سمع الله لمن حمده وویل چې سجدې ته لا نه یې کړلې په هغه ولاړه کې به بیا دغه کلمه 10 وارې بیا ووایه بیا به سجدې ته ولاړ سه په سجده کې سبحان ربي الاعلی 3 وارې ویلو وروسته به دا کلمه بیا 10 وارې تکرار کړي او بیا به راپورته سه دومې سجدې ته د تګ در مخه په دغه جلسه کې بیا به دا کلمه 10 وارې بیا ووایه بیا به دومې سجدې ته ولاړ سه کله چې د دومې سجدې تسبیحات بشپړ او کامل کړل بیا به 10 وارې دا ووایه یعنی په یوه رکعت کې دغه کلمات یا دغه کلمه چې کوم ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه به په یوه رکعت کې 15 وارې وایه چې په 4 رکعتو کې 300 واره دا عبادت چې سړی وکړي فقط نیم ګنټه لګېږي یا به 40 منټه ولګېږي زیات نه لګېږي لیکن اجر ته یې وګوره ستا د ټولو ګناهونو د مغفرت ذریعه ګرځي اوس خو بیا داسې د خلکو تشبهات لیدلي دي بعض کسان وایي دا روایت سته نه په دومه بحث کې انشاءالله پر دې د روایت باندې بحث درته کوم دا کلمه وایستا یا دغه عبادت څخه بالکل انکار کوي لیکن په کار نه دی چې د دومرې وخت څخه د عبادت را روان دي او زموږ اکابرین اسلاف بزرګانو دا عبادت کړی دي اوس پکې لانجې دي دا نه دي په کار